اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت څلور پنځوسمه برخه. په تېره برخه کې موږ هغه واقعات بیانول چې نادر او عجیب واقعات د احد په غزا کې پېښ شوي وو. نو د هغو په سلسله کې ام عماره رضی الله عنها چې نوم یې نصیبه بنت کعب وه، د رسول صلی الله علیه وسلم مخ ته توره په لاس ولاړه وه او ابن قمه ملعون یې نه پرېښوی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ورتېره سي. ښځه ده په توره سره جنګ کوي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د احد په ورځ چې به مې هرې خوا ته کتل، ام عماره رضی الله عنها به مې لیدله چې زما د حفاظت او د ساتنې لپاره یې جنګ کوي. ام عماره د ام قمعه له طرفه پر اوږه باندې ډېره سخته په توره ووهل شوه چې ډېر لوی زخم یې کې جوړ کړي، او تر کومه وخته چې دا مبارکه ژوندۍ وه د دغه زخم څخه به په تکلیف وه، خو د دغه زخم سره سره یې جنګ کوی. ډېر او د تنها هم پر ام قمعه باندې د تورې څو واره وکول، مګر څنګه چې هغه ملعون دوې زغرې سر پر سر سره اغوستې وې تاثیر یې نه پر کوی. ام عماره رضی الله عنها سره له دې چې زخمي هم وه، خو بیا یې هم د جنګ تر اخره پورې د هغه خپله زخمه سره سره جنګ کوی، څو نوره هم 12 ځایه زخمي شوه. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه هغه چې په اسلام کې اول سفیر او هغه چې د مدینې منورې ډېرو خلکو حتی سعد ابن معاذ هم د ده پر لاس ایمان راوړی دی، په ډېره مړانه او په همت سره یې جنګ کوی. او د ابن قمعه او د ده د ملګرو حملې د رسول صلی الله علیه وسلم څخه دفع کولې. تاسې ته معلومه ده چې د مسلمانانو بیرغ هم د ده سره و او دی هم په دغه بد حال کې و چې مشرکانو ډېرې حملې پر کولې. نو یوازې شو تر دغه وخته پورې چې د مسلمانانو بیرغ لوړ ولاړ دی، خو د ده دغه تنهایي کفارو ته یو لوی چانس و. نو کفار پر راټول شول او دی یې پر دا راسته لاس چې بیرغ یې په نیولی و پر هغه یې ووهې او راسته لاس یې ور پرې کړی. مصعب رضی الله عنه بیرغ په چپه لاس باندې ونیوی او د کفارو په مخ کې ثابت او قائم ولاړ دی، تر څو چې چپه لاس یې هم پرېښود. بیا نو پر بیرغ باندې پرېوتی، په غاړه او په ځیګر یې نیولی دی، نه غواړي چې د اسلام بیرغ کښته سي، تر څو چې شهید ووژل شو. او هغه څوک چې مصعب رضی الله عنه په شهادت ورسوی هغه دغه ابن قمه ملعون و، او د ابن قمه دا خیال سو چې ما رسول صلی الله علیه وسلم مړ کړي، ځکه مصعب رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم سره په رنګ او په چهره کې مشابه و. نو د ابن قمه ډېر دا فکر سو چې ما رسول صلی الله علیه وسلم ووژني، نو ژر د مشرکانو و طرف ته ولاړی او هلته یې نارې کړې چې محمد صلی الله علیه وسلم ووژل سو او ما مړ کړي. د دغه نارې او د اعلان څو دقیقې نه وې تېرې سوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د وژل کېدلو خبر په مشرکانو او په مسلمانانو کې نشر سو. دا نو هغه نازک حالت و چې په محاصرو کې مسلمانانو ته ورسېدی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د نه موجودیت په سبب د دوی حواس د ځای څخه لرې شول، معنویات یې ضعیفه شول، د دوی په صفو کې اضطراب او ګډوډي پېښه شوه. مګر بیا هم دغه نارې او اعلان تر یو اندازې د مشرکانو هجوم او حملې یې لږ کړې، ځکه چې دا فکر کفارو کوي چې موږ د خپل مقصد په حاصلولو کې کامیابه شو. نو د کفارو ډېر نفرو د هغه وژل سوو مسلمانانو د پزو او د غوږو په پرې کولو باندې شروع وکول. مګر رسول صلی الله علیه وسلم بیا هم د هغه خپلو لږو اصحاب کرامو په ملګرتیا جنګ ته دوام ورکړی دی. مسلمانان د هغه اعتراف او د ګډوډۍ د حالته څخه رسول صلی الله علیه وسلم باسي. هغه داسې چې کله مصعب ابن عمیر رضی الله عنه شهید شو، رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو بیرغ علي ابن ابي طالب رضی الله عنه ته ورکړ. علي رضی الله عنه ډیر شدید جنگ کوي او هغه نور د رسول صلی الله علیه وسلم سره پات اصحاب کرامو هم داسې نادر او بې مثله قهرماني ښکاره کړه چې هم یې جنگ کوي هم یې دفاع کوله. په دغه حالت کې رسول صلی الله علیه وسلم وکولای شوای
چې د هغه محاصره سوي لښکر و طرف ته ورسي. هلته چې ورنږدې شو اول هغه څوک چې رسول صلی الله علیه وسلم یې وپېژندی هغه کعب ابن مالک رضی الله عنه نو یې په اول لوړ اواز سره نارې کړې یا معشر المسلمین ای د مسلمانانو ډلې زیری در کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه دی. رسول صلی الله علیه وسلم اشاره ورته وکوله چې چپ شه دا د دې دپاره چې مشرکان د صلی الله علیه وسلم په ځای نشي خبر. مګر بیا هم دغه غږ د مسلمانانو تر غوږو پورې ورسېدی او رسول صلی الله علیه وسلم ته د رجوع کولو هڅه وکوله. څو د اصحاب کرامو څخه 10 نفره د رسول صلی الله علیه وسلم پر شا او خوا باندې سر راجمع شول. پس له دغه یو ځای کېدلو رسول صلی الله علیه وسلم د احد د غره و یو لوړې حصې ته منظم پر شا تلل شروع کړ. رسول صلی الله علیه وسلم د مشرکانو د هجوم او د حملو په مابینځ کې قرار د دغه غره په طرف باندې ځي. مسلمانان هم جنگ کوي او هم دفاع کوي او هم د غره د شاو طرف ته ځي. مشرکان نه غواړي چې مسلمانان غره ته ځین وخیږي نو خپل هجوم او حمله شدیدې کې خو د اسلام د قهرمانانو په مقابل کې ضعیف شول. په دغه وخت کې د مشرکانو د سپرو څخه یو نفر چې نوم یې عثمان ابن عبد الله ابن مغیره و رسول صلی الله علیه وسلم ته ورمخ شو او وی ویل کدی ژوندۍ پاتې شو زه باید ووژل شم. رسول صلی الله علیه وسلم د دې د مقابله لپاره ځان آماده کړ مګر الهي کارونه دي. د عثمان آس یو کندي یا یو غار ته ولوېدی. په دغه وخت کې حارث ابن سمار او د رتفو پر پښه په توره ووهي او پښه یې ورپرې کړه. بیا بله حمله پر وکوله او عثمان یې مړ کړ. د هغه اسلحه یې راواخیستله او بیرته د رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو ته رالی. په دغه وخت کې د مشرکانو یو بل سپور چې عبدالله ابن جابر نومېدی پر حارث ابن سمه حمله وکوله او پر اوږه یې په توره ووهي. حارث یې زخمی کړ. د حارث او د هغو زخم دونه شدید و چې مسلمانانو ورسره واخیستی. مګر د مسلمانانو یو بل جنگي پهلوان او قهرمان چې ابو دجانه رضی الله عنه هغه د سره دسمال خاوند پر عبدالله ابن جابر حمله وکوله. د تورې داسې وارې پر وکړي چې د جابر سر د هغه وارې سره په هوا شو. د دغه ترخه جنگ په مابینځ کې پر مسلمانانو د خوب حشمه یا پریشاني راغله. ټول په یوه وار داسې شول لکه ویده چې سي. الله جل جلاله هم په قرآن مجید کې دغه د خوب د پریشانی یا د حشمې بیان کوي چې په سورة آل عمران 145 آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. یعنی بیا الله جل جلاله پس د غم پر تاسې بېغمي نازله کړه د خوب پریشانی چې ستاسې څخه یوه ډله دغه خوب لاندې کړه. دغه چې خوب پر رالی دا هغه کسان ول چې په حق سره مؤمنان ول. ابو طلحه رضی الله عنه وایي زه د هغو کسانو څخه وم چې د احد په ورځ د اعصابو د ارامه کولو دپاره د خوب پریشانی پر راله حتی څو واره مې توره د لاسه څخه ولوېدل. لا دا به مې ولوېدل او ما به بیرته راپورته کړه بیا به ولوېده ما به راپورته کړه. په دغسې همت او په شجاعت سره دغه د مسلمانانو ډله په منظم انحساب یا پر شا تللو باندې د احد د غره یو لوړې ته وختل. او اوس چې د مسلمانانو بیرغ د علي رضی الله عنه سره ورسره دی او نور مسلمانان خپل بیرغ ویني چې د غره پر دغه حصه ولاړ دی نو پاتې لښکر هم په قراره دغه د امان ځای ته ځان رسوي او د رسول صلی الله علیه وسلم سره په غره کې یو ځای کېږي. د خالد ابن ولید د جنگ پوهې د رسول صلی الله علیه وسلم د پوهې او عبقریت په مقابل کې ناکام شو. ځکه خالد ابن ولید نه په خپل مقصد کې کامیاب شو چې د مسلمانانو لښکر ته شکست ورکړي او نه یې لاس ته شی ورغی. اوس به د ابی ابن خلف وژل کېدل درته بیان سي. ابن اسحاق رحمه الله وایي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د احد د غره یو لوړې ته وختی ابی ابن خلف کافر پر یو آس سپور چې دغه آس د رسول صلی الله علیه وسلم تر هجرت د مخه په مکه مکرمه کې تربیه کوي او هر وخت چې به رسول صلی الله علیه وسلم پر دغه لار تېرېدی نو ابی ابن خلف به ورته ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم دغه آس ته وګوره چې هره ورځ واښه ورکوم جواري پخورم په والله په دغه آس به دې ووژنم یعنې زه به پر سپور یم تا به ووژنم.
رسول صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل یا بلکې زه به دې وژنم ان شاء الله. نو اوس ابی پر هغه آس سپور دی او ټول بدن یې په اوسپنه پوښلی دی، سر، ځیګر، ملا، پښې، په ټول بدن کې هیڅ لڅ ځای نشته، ټول بدن یې په زغره باندې پوښلی دی مګر د غاړې یو طرف یې ښکاره دی، هغه ځای چې د خول او د زغرې په مابینځ کې و فقط دغه لږ حصه ښکاره ده، نور ټول بدن یې په اوسپنه پټ دی. نو که څوک وغواړي چې وی وهي فقط پر دغه یوه ځای چې د غاړې سر دی پر دې وهلی شي، ځکه د وهلو دپاره بل ځای نشته. دغه ابی په دغه شکل په رسول صلی الله علیه وسلم پسې دی او غره ته پسې راوختی او محمد صلی الله علیه وسلم چیرې دی؟ که دی ژوندی پاتې شو زه باید ووژل سم. مسلمانانو ویل یا رسول الله زموږ څخه به یو نفر حمله پر وکړي. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا دی ما ته راپرېږدي. دلته ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علي المرتضی، ابو طلحه او نور اصحاب کرام موجود دي. و رسول صلی الله علیه وسلم وایي دی ما ته راپرېږدي. کله چې ابی ورنږدې شو رسول صلی الله علیه وسلم د حارث ابن سمه رضی الله عنه څخه نیزه واخیستله. علي رضی الله عنه وایي سره د دې چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغه زخم او د وینو د ضایع کېدو په سبب ضعیفه سوی و، خو بیا هم نیزه واخیستله او ویې ښوروله. په دونه قوت او په شدت سره د نیزه ښوروله چې موږ پر شا ځینې ولاړو او بیا و ابی ابن خلف ته مخامخ شو. د ده د غاړې هغه ځای په نشان ونیوی چې د خول او د زغرې په مابینځ کې و. پر ابی ابن خلف یې شدید واری وکړ، پر هغه لږ ځای وویشتی. دا د رسول صلی الله علیه وسلم قوت او د نشان ویشتل ول. بیا هم ابی ابن خلف په دغه ویشتلو سره پوره زخمي نه شو، یو عادي او معمولي زخم پکښې جوړ شو، ځکه دغه واری د غاړې پر منځ نه و بلکې د غاړې یو طرف یې ونیوی. نو دا زخم داسې زخم و چې څوک نه ځین مړ کېږي. مثلا خالی غاړه د سړو څټله، خو د رسول صلی الله علیه وسلم د واری د شدت څخه ابی د خپل آس وغورځېدی او ولوېدی، څو واری په ځمکه باندې ولغړېدی او ګیل شو. ابی چې راپورته شو زغلی او تښتي او دغه نارې وایي قتلني محمد، قتلني محمد، محمد صلی الله علیه وسلم ووژلم. او هغه کفارو ته ورغلی چې د جنگ تر میدان د باندې سره راټول ول او ورته ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم ووژلم. هغه چې غاړه ورلسکه زخم یې ډېر کوچنی و. هغه ورته ویل یا ابی تا زړه اچولی دی، والله په تا هېڅ نه دي سوي، د دې زخم څخه څوک نه مري. ابی وایي محمد صلی الله علیه وسلم ما ته په مکه مکرمه کې لا ویلي وه چې زه تا وژنم، په والله که پر ما توکې هم به مې مړ کړي. دا خو لا د نیزې واری دی. رښتیا هم ابی ابن خلف د هغه کوچني زخم څخه مړ شو. ابو اسود د عروه رضی الله عنه څخه روایت کوي چې ابی به د غوایي پر قسم رمباړې او نارې به وهلې او ویل به زما د په هغه ذات قسم وي چې زما نفس د هغه په اختیار کې دی، که دغه زما درد چې پر ما تیریږي د ذیل مجاز د بازار پر ټولو خلکو وویشل سي ټول به مړه سي. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ته د ابی د مرګ خبر ورسېدی رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله غضب پر هغه چا ډیر شدید شو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپل ووجنی، یعنی د الله قهر او غضب پر هغه چا ډیر زیات دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپل یا په خپل لاس سره ووجنی. واقعا دا الهی غضب او قهر دی چې یو څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر لاس باندې ووجل سي او ابی ابن خلف ملعون په دغه الهی غضب باندې گرفتار شو. تاسو پوهیږئ هغه یوازینی شخص چې د اسلام په ټول تاریخ کې او په ټول غزاو کې رسول صلی الله علیه وسلم په خپل لاس وجلی دی، هغه دغه ابی ابن خلف دی. د ابی ابن خلف تر وشتلو وروسته رسول صلی الله علیه وسلم نور هم غواړي چې د غره ولوړې حصې ته وخیږي، خو په مخه یو لوړ ډبره ورغله چې موږ لاش ورته وایو. رسول صلی الله علیه وسلم غواړي چې دغه لاش ته وخیږي مګر نشي ختلی، ځکه یو خو د رسول صلی الله علیه وسلم عمر هم ډیر او بل یې دوې زغرې اغوستې وې او بل شدید زخمي سوی و. نو طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه چوخه شو او رسول صلی الله علیه وسلم د هغه پر شا باندې د لوړې ډبرې ته وختی. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل وجب طلحه، یعنی طلحه رضی الله عنه ته جنت واجب شو. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د غره د غلور لاش ته وختی ورسته ابوبکر صدیق او عمر فاروق هم وروختل. په دغه وخت کې غر ورېږدېدی، یعنی لکه زلزله چې وشي. رسول صلی الله علیه وسلم
رسول صلی الله علیه وسلم غر په پښه ووهي او وی فرمایل اثبت احد فان عليك نبي وصديق وشهيد، یعنی احد ثابت ودرېږه مریږده پر تا نبی او صدیق او شهید ولادي چې د شهید څخه مقصد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی. بیا نو احد ثابت ودرېدی. اوس نو پات اصحاب کرام د غره سره یو ځای کیږي او غره ته خیږي. د جنگ میدان خالی دی. هغه نور مسلمانانو چې ولیدل چې بیرغ د غره سره دی دوی هم ټول هلته سره جمع شول. اوس نو ټول مسلمانان پر غره سره بیر دي. په دغه وخت کې مشرکانو پر مسلمانانو اخري هجوم وروړي، غواړي چې دغه پات مسلمانان ټول ووژني. که څه هم نور کفار سره پاشلي او چې فرق دي، خو خالد بن ولید تر اوسه هغه خپل ټولي یو ځای او منظمه ساتلې ده او ویل دل چې د مسلمانانو بیرغ په غره کې دی. نو د غره پر طرف ورهیسو د مسلمانانو بیرغ چې تر اوسه ولاړ دی او د شکست لپاره د بیرغ لویدل حتمی دي. نو خالد غواړي چې خامخا مسلمانانو ته شکست ورکړي. د دې مقصد لپاره دی او ابو سفیان د نورو سپرو په ملګرتیا د غره و طرف ته ورهیسول، غواړي چې غره ته وروخیږي، مګر د دوی آسان غره ته نشي ختلی. نو خالد ابن ولید غواړي چې غره ته پر پښو او پیاده وروخیږي او د مسلمانانو پاته څو نفره چې حالت دی هغه ختم او فیصله کی. اوس چې خالد او د هغه ملګرو غره ته د ختلو اراده وکوله او هلته رسول صلی الله علیه وسلم د څو لږو ملګرو سره موجود دی، ځکه نور ټول لشکر تښتېدلی دي او ډیر کسان په دغه وخت کې مدینې منورې ته رسېدلي دي. هغه لږ نفر چې پاتې دي هغه د رسول صلی الله علیه وسلم سره د غره په دغه حصه کې ولاړ دي او دلته خالد خپل حمله غره ته متوجه کړ. د خالد سره منظم او قوي لشکر ورسره دی او د صحابه کرامو شمیر ډیر لږ دی. نو اوس څه پیښه شوه؟ نو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه غشي چې ستاسو سر تر سره دي هغه غشي ټول راټول کړي او بیا وویل چې سعد رضی الله عنه چیرې دی؟ سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دلته موجود او غشي نبی اسلام ته راټول شول. رسول صلی الله علیه وسلم سعد رضی الله عنه ته وفرمایل ولا یا سعد. سعد تعجب کیسو ول څنګه او څوک ولم یا رسول الله دا خو پر لشکر دی. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل ولا یا سعد. سعد رضی الله عنه هم په غش وشتلو شروع وکړ. په اول غشي د مشرکانو څخه یو نفر وویشتی او هغه ووژل شو. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل ولا یا سعد فداک ابي و امي. په دویم غشي هم بل مشرک وویشتی هغه مړ شو. رسول صلی الله علیه وسلم بیا ورته وفرمایل ولا یا سعد. سعد دریم مشرک وویشتی هغه ووژل شو. د هر غشي په وشتلو باندې یو مشرک وژل کیږي. کفارو چې دغه وشتل او وژل کېدل ولیدل نو پر شا ولاړ ول دا څه حال دی؟ هر غشي د وشتلو سره یو نفر وژل کیږي، دا خو موږ ټول تباه کیږو. نو خالد د خپل لشکر سره پر شا ولاړ او مسلمانان د دوی د شر څخه وساتل شول. د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د غشو د وشتلو په سبب باندې مسلمانان د مشرکانو د جنگ او د شر څخه خلاص ول او نور پاته مسلمانان هم د رسول صلی الله علیه وسلم پر شاوخوا باندې راوګرځېدل. اوس په د شهیدانو د پزو او د غوږو د پرې کولو سلسله درته بیان شي. دغه د خالد حمله د مشرکانو اخرنی حمله و چې پر مسلمانانو یې وکړه. څنګه چې مشرکان د رسول صلی الله علیه وسلم په هیڅ حال نه دي خبر چې څه ورته پیښه ده، نو تقریبا دا یقین و چې هغه وژل شوی دی، ځکه ابن قما ورته ویلي ول چې هغه ما مړ کړي. نو مشرکانو خپل ځایو ته ځان ورسوي او مکې مکرمې ته د تګ آمادګي نیسي. مشرکانو د خپل سامانو په ټولولو او د بارو په تړلو باندې مشغوله شول او د مشرکانو ښځې بیا د مسلمانانو د هغه شهیدانو چې په میدان جنګ کې پراته دي د پزو او د غوږو په پرې کولو باندې مشغوله شول. د شهیدانو نسونه ورڅیري هند بنت عتبه چې د ابو سفیان ښځه وه د سید الشهدا حمزه رضی الله عنه نس یې ورڅیري کړي او د هغه اینه یې راوکښله. اوس غواړي چې ویې خوري، ځکه دې قسم کړی و چې د حمزه اینه به خوري. ولې حمزه رضی الله عنه هغه څوک و چې د بدر په ورځ یې د دې پلار او اکا وژلي. اوس چې هند د حمزه رضی الله عنه اینه راوکښله غواړي چې ویې خوري، اینه یې وژوله خو هغه ډېره ترخه وه نه سوی تېرولی. نو یې بېرته توکه او بیا د حمزه رضی الله عنه د جسد سره د پزه او غوږونه پرې کړل. د مسلمانانو ښځو د شهیدانو د پزو او د غوږو څخه هارونه او امیلونه جوړ کړل او د عدالت یې په یو دشتي ونه پورې وځړول.
کله چې جنگ پای ته ورسېدی مشرکان د جنگ د میدان څخه ووتل د مسلمانانو ښځې د جنگ میدان ته ورلې او د اوبو ژی ورسره دي او د مسلمانانو زخمیانو ته اوبه ورکوي. انس رضی الله عنه وایي چې ما عایشه بنت ابي بکر او ام سلیم ولیدلې چې ژی په شار اخیستي ول او د زخمیانو په خولو کې اوبه ورتویولې. هغه ژی چې به خالص ول بیا به ولاړې او ژی به د اوبو څخه ډکل او د زخمیانو په خولو کې به ورتویولې. حضرت عمر رضی الله عنه ما وایي چې ام سلیم ولیدله چې د احد په ورځ به مشته اوبه راوړلې. په دغه شوزه کې ام ایمن رضی الله عنها هم و. کله چې ځینې مسلمانان ولیدل چې د جنگ د میدان څخه تښتي او مدینه منورې ته داخليږي د هغو پر مخانو یې خاورې ورپاشلې او ځینو ته به ویل چې دغه څرخی واخل او توره ماته راکړه او بیا په تلوار سره د جنگ میدان ته ولاړه. هلته زخمیان اوبول. دغه د زخمیانو د اوبولو په وخت کې حبان ابن عرقه کافر د ام ایمن رضی الله عنها پر طرف باندې په غشي باندې واره وکړ او په غشي باندې وويشتل او دا ام ایمن غزارس او د بدن یو حصہ ښکار اسو. دغه د الله دشمن چې حبان نمیدی دا شین د خندا ولري. دغه کار رسول صلی الله علیه وسلم ته ډیر سخت تمام شو. نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ته یو غشي ورکي او وی ویل چې موږ خو نو سور رسیدلې نو په دغه غشي ول. سعد رضی الله عنه هم په دغه کافر حبان د غشي واره وکوي او حبان یې په غاړه کې وويشتي. حبان هم غزار شو او بدن یې لڅ شو. رسول صلی الله علیه وسلم هم داسې وخندل چې غاښونه یې ښکاره شول او بیا یې وفرمایل سعد د دغه شي قصاص او بدله واخله. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د غره په دغه لوړه حصہ کې قرار ونیوي نو حضرت علی رضی الله عنه لاړی او خپل هغه د څرمن سپر چې ورسره وو هغه د اوبو ډکې او رسول صلی الله علیه وسلم ته راوړي چې دا اوبو وچشي. څنګه چې اوبو بوی درلودي نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه اوبو نه وچشلې مګر مخې د وینو څخه په پریولې. رسول صلی الله علیه وسلم دغه اوبو پر سر تویولې او ویلې د الله غضب پر هغه چا ډیر شدید دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم یې په وینو باندې ولړی او مخې په وینو باندې. سهل رضی الله عنه وایي په والله زه هغه څوک پیژنم چې د رسول صلی الله علیه وسلم زخم یې ورکړلی او هغه څوک هم پیژنم چې اوبه یې ورتولې او په چیش باندې علاج کړي. دی وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم لور فاطمه رضی الله عنها هغه زخم ورکړلی او علي ابن ابي طالب رضی الله عنه د خپل اسپر څخه اوبه ورتولې. کله چې فاطمه رضی الله عنها ولیدي چې اوبه نور هم د وینې بهیدل زیاتوي نو یې د بوریا یو ټوټه وسوځله او په هغه ایرو یې د زخم ډک او بیا نو وینې ودرېدې. ورسته محمد ابن مسلمه رضی الله عنه خوږې او تازه اوبه راوړې. رسول صلی الله علیه وسلم هغه اوبه وچښلې او محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ته د خیر دعا وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم د ماپښین لمونځ د هغه زخمو په سبب په ناست سره ادا کړي او مسلمانانو هم د رسول صلی الله علیه وسلم تر شا په ناست سره لمونځ ادا کړي. د جنگ وروسته د عمر فاروق او د ابو سفیان خبرې. کله چې ټول مشرکان د بیرته تللو لپاره تیار او آماده شول ابو سفیان د څو نورو کفارو سره د غره یو بل لوري ته وختي او مسلمانانو ته ورنارې کې آیا په تاسو کې محمد ستا؟ رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل جواب مو ورکړ. ابو سفیان بیا ناری کی آیا پتا اس کې ابو بکر ستا؟ رسول صلی الله علیه وسلم و فرمایي چې جواب مو ورکړ. ابو سفیان بیا ناری کی آیا پتا اس کې عمر ستا؟ رسول صلی الله علیه وسلم جواب مو ورکړ. ابو سفیان د بل چا پوښتنه ونه کړه فقط د دغه درونه پر پوښتنه وکړه ځکه دی او د قوم په دې پوهېدل چې د اسلام قیام او ثبات په دغه درونه پر سره کدا درې نه پروي اسلام به همیشه وي. بیا نو ابو سفیان وویل کدا کسان وجل سوي وي نور نو زموږ په تاسو کې هیڅ خیر نشته او نه مو په تاسو پروا کیږي ځکه په تاسو کې نور هیڅ شان او شوکت نه دی پاتې. عمر فاروق رضی الله عنه نور صبر نسوي کولای او ودرېدی او په لوړ आवाज یې ورنارې کړ ول اے د الله دشمنه هغه کسان چې تا یاد کړ هغه ټول ژوند دي. الله جل جلاله هغه کسان پرېښول چې ته په ناراضه یې. ابو سفیان وویل زموږ دینو نه پر واستاسي د وجل سو کسانو پزي او غوژونه ورپرې کړی دي خدا داسې کار دی چې نه ما په هغه سره امر کړی دی او زه نه په ناراضه یم. بیا نو ابو سفیان د نصر او د بری ناره وکړه
په دغه جنگ کې د کفارو په کامیابی سره فخر او غرور وکړي. په ډیر لوړ आवाज یې نارې کړې اعل الهبل. هبل هغه د قریشو یو بت و. نو دا وویل چې هبل لوړ شو. رسول صلی الله علیه وسلم وویل چې آیا جواب نه ورکوي؟ مسلمانانو وویل چې څه ورته ووایو؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ورته ووایي چې الله اعلی و اجل، الله تر ټولو لوړ او لوی دی. نو عمر فاروق رضی الله عنه نارې کړې الله اعلی و اجل. ابو سفیان وویل موږ عزا لرو او تاسو عزا نه لرئ. عزا بیا د ډبرو یو بل بت و. سبحان الله، مشرکان د ډبرو په هغه بتانو فخر او غرور کوي چې دوی په خپل لاسو جوړ کړي، او هغه بتان هم دونی به وسه دي چې یو مچ د ځان سره نشي کولی. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل ول جواب نه ورکوي. مسلمانانو ورته وایي نبی اسلام ورته وایي الله مولانا ولا مولانکم، الله زموږ دوست او مالک دی او تاسو لره دوست او مالک نشته. عمر فاروق رضی الله عنه نارې کې ول الله مولانا ولا مولا لكم. بیا ابو سفیان وویل دغه ورځ د بدر د ورځې په بدل کې ده او جنگ د سولغې په شکل دی، کله لوړوي کله کښته، یعنی کله تاسو کامیاب شئ کله موږ. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وویل تاسو زموږ سره نشئ برابرېدلی، زموږ وژل شوي کسان په جنت کې دي او تاسو وژل شوي کسان په اور کې دي. تاسو شو متوجه سئ دا درس دی او همیشه په یاد ولرئ مسلمانان او کفار هیڅ کله نشي سره برابرېدلی. دا خو یقیني خبره ده چې مرګ د هر ژوندي انسان لپاره که مسلمان وي که کافر حتمی او ضروری دی. د مرګ صحیح چاره نشته. اوس به راځي یا به په وروسته کې، مګر د مسلمانانو وژل شوي او مړه شوي کسان جنتو او نعمتو ته ځي او د کفارو مړه شوي کسان دوزخ او ابدي اور ته ځي. بیا ابو سفیان او حضرت عمر رضی الله عنه وویل یا عمر ته یو وارې ما ته راسه. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل ورسه او وګوره چې څه وایي. عمر رضی الله عنه ورغلی. ابو سفیان ورته وویل یا عمر په الله سره قسم در کوم چې موږ محمد صلی الله علیه وسلم ووژئ. عمر رضی الله عنه وویل یا والله، او هغه دغه اوس تاسې خبرې اوري. ابو سفیان وویل ته ما ته تر ابن قمعه صادق یې. ابن قمعه خو ویلي وو چې ما محمد صلی الله علیه وسلم مړ کړی دی، مګر عمر رضی الله عنه وایي چې هغه ژوندی دی. نو ابو سفیان وویل چې زه ستا خبره منم او د دې بل ملعون دا نه منم. ابن اسحاق رحمه الله وایي کله چې ابو سفیان او د ملګري رهي شول نو یې نارې کړه او په زوره اوازونه کول چې زموږ او ستاسې واده به په راتلونکي کال کې په بدر کې وي، یعنی پر کال به بیا دغه شپې په بدر کې سرجنګېږو. رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحابو څخه یو نفر ته وویل ورته ووایه چې هو دغه وخت او هغه ځای زموږ او ستاسې په منځ کې واده ده. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم او حضرت علی رضی الله عنه ته وویل چې په مشرکانو پسې ورووځه او وګوره چې دوی څه کوي او مقصد یې چیشته کې آسان ګوښه کړي ول او پر اوښانو سپارول نو دوی مکه مکرمې ته ځي، او که پر آسانو سپارول اوښان یې دغسې ورسره بیول نو اراده ده چې پر مدینې منورې حمله وکړي. او زما دې قسم په هغه ذات وي چې زما نفس د هغه په قدرت کې دی، کې د مدینې منورې اراده وه زه به هلته پسې ورسم او هلته به جنګ ورسره وکړم. حضرت علی رضی الله عنه وایي زه په مشرکانو پسې ورووتم ګورم چې دوی څه کوي او چیرې ځي. ومې لیدل چې آسان یې ګوښه کړل او دوی پر اوښانو سپاره شول، مخ پر مکه مکرمه باندې رهي شول. اوس به د احد د وژل شوو کسانو یا شهیدانو او زخمیانو څه متفرقه کیسې درته بیان شي. زید ابن ثابت رضی الله عنه وایي کله چې قریش د جنگ د میدان څخه ولاړل او مسلمانانو دا موقع پیدا کړ چې په خپل وژل شوو کسانو او زخمیانو پسې وګوري، نو رسول صلی الله علیه وسلم زه ولېږلم چې په سعد ابن ربیع رضی الله عنه پسې وګوره، او رسول صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل که دې سعد ولیدی زما د طرفه سلام ورته ووایه، او پس له سلام ورته ووایه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څه حال دی. زید ابن ثابت رضی الله عنه وایي زه د جنگ په میدان کې په وژل شوو کسانو کې ګرځېدم چې سعد ابن ربیع په داسې حال کې ولیدی چې د ژوند اخري ساه یې کښلې او اویا ځایه زخمي شوی و، ځینې زخمونه یې د تورو، ځینې د نیزو او ځینې د غوښو ول. ما ورته وویل یا سعد رسول صلی الله علیه وسلم سلام درته وایي او پوښتنه دې کوي چې څه حال دی. سعد ابن ربیع رضی الله عنه وویل رسول صلی الله علیه وسلم دې زما د طرفه سلام وي او ورته ووایه یا رسول الله د جنت بوی حسوم. او بیا وویل چې زما قوم انصارو ته ووایه
که په تاسې کې د سترګو د رپولو قدرت پاته و او رسول صلی الله علیه وسلم ته د دشمن د طرفه یو څه ورسېدل، بیا نو د الله په حضور باندې تاسې عذر نه لرئ او په دغه وخت کې پاک روح له بدن څخه ووتی. هلته په زخمیانو کې یو نفر و چې نوم یې عمرو بن ثابت و او خلکو اسیرم ورته ویل. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکو حصو کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.